او داسې ناشنا غوندې غر چې یو اوږده سوکړه یې ختلې ده. نو دی ودرېد د الله دې قدرت ته ګوري. حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته نو به یې فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د الله دې قدرتونو نه به الله معلومه. امام شافعي صاحب وایي که نه چا تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته؟ وی ګوره البعرة تدل علی البعیر. وایي چې په ځمکه پچه پرته نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی. پچه خو بغیر د اوښ نه نه که نه پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی. چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې او د دومره کائناتو نه به تا ته خپل رب نه معلومېږي. عجیبه دلیل دی. نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېد او د الله قدرت خدایه دومره غټ غر دومره مضبوط او اوچت. نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي شک پیدا شي نو الله سره نسبت وي فورا الله د هغه شک ختموي. وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو هسې هغه تعجب یې واغېشته چې ستا څه لوی قدرت دی خدای. فرشته وله راله ولې وی د الله دې قدرت ته حیران یم. داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان. موږ ورته مناره وایو. وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو. وی د غر دې څوکې ته وښیږي. نو پیغمبر له خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړی. د غر څوکې ته ورسېد چې وخت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده. خدایه دا دې څنګه راغښتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ایښودې ده لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه پرچ یا مثلا یو پلیټ الاوړې کړي. خدای دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغښتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده؟ فرشته ورته وایي دې نه ناشنا شی راته وښایو. وی لکه خوښه د هغه غر میدان ته یې کړ. زلزله راله پر یې غر باندې چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې وې ځان د پرته واتې پرېوته. چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورتا که. چې ورغی عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتا که انسان پکې ولاړ دی په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه او په هغې کې یو سړی ولاړ دی. حیران شو. فرشته وله راله او که دا لا څوک دی او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده په هغه غار کې مزېدار او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی او دا سړی په منځه ولاړ دی مونځ کوي. دې لا حیران شو چې خدایه دا سړی دې غار ته دې څنګه راوستی دی او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله او بیا د انګورو غونچک ورته څوک راوړي او د اوبو ورله څوک راوړي. الله په دې قادر دی رونو که نه دی؟ بیبي مریم پوټې ماشومه وه که نه؟ حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور. نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېشته وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما ټبر دی او زمونږ د استاد لور هم ده. یو وینه زما وی بل وینه زما وي زه به یې تربیت کوم بل وی زه به یې تربیت کوم. نو فیصله یې په دې وکړه چې راځه دریاب کې قلمونه وغورځو. تورات به یې لیکل نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي. نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یې وړل او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کوم طرف نه اوبه راځي اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې. قرآن شریف کې الله وایي وکفلها زکریا. نو یو کوټه یې وله جوړه کړه او په هغې کې د بیبي مریم کېنوله. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو کړه ورننبت نو ورته به روزي پرته وه هغې ماشومې جینۍ ته. او څنګه روزي وه؟ مفسرین لیکي وی د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه او د جمې میوه په اوړي کې. نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي انا لکې هذا دا میوه له کومې راغلې؟ دروازه خو ما د بار نه جننده کړې ده چابي ما سره ده مجال نشته چې څوک درته راننوځي. بل دا ده چې دا میوه که چا راوړه نو هغه زمانه کې پروجونه او دا دغه خو نو که نه دا سټورونه دا د جمې په اوړي کې او د اوړي په جمې کې دا د کومې نه راځي؟
هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي؟ قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ده. پټینه ماشومه. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې غواړي نو چاله چې غواړي بې حساب روزي او رزق ورکوي. داسې ده که نه؟ په تیږه کې دننه، په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي. په دریاب کې دننه هلکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي، مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي. نو ما ته په دریاب کې د کبغه باړی وښایه، او ما ته په دریاب کې د کبغه یوریا خوره وښایه چې ګنو ته یې دننه واچوله. او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جیدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه. الله ورکوي رزق خرونو. دا عقیده په خدای کامل او ساته چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي. نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی، سړي سلام وګرځم، سلام یې وګرځم نو تپوس یې وکړي ملګري څوک یې؟ بني آدم، د آدم علیه السلام اولاد کې انوسي دا څه شی پروت دی، دا اوبه دي، دا الله راکوي. دا انګور دا مې خوراک، دغه انګور خورم او دا اوبه الله راکوي. او نور څه کې؟ بس دقه د الله عبادت کو، د ورځې مې روژئ او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم. ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی. عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت 400 سال. حضرت عیسی علیه السلام حیران شو، خدای دا د عمر ته وګوره، او داسې عبادت ریا پکې نشته، څوک یې وینې نه، ګوډ چاري نشته، خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته، گپ شپ نشته، یو شان عبادت الله د رضا ده پورې. ګورې رونو الله د کوي او څوک بله بل شان عبادت. نو عیسی علیه السلام الله ته مخ اوچت کړ، یا الله د دې انسان نه خشته او تا ته غوره انسان بم بل څوک داسې عبادت بې او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی. څوک دی؟ الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شم. نه هغه به وروستو راځي. د نبي آخر الزمان، د آخر زمانې د پیغمبر امتي چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي، د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړي. دا د الله رحم دی که نه دی؟ په خدای یقین کول. زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم دی، مونږ د نه څه واخیسته. یعنې که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب یې وشو، او زبردست ثواب یې وشو، لږ هم نه، بې شمېره نیکۍ دي. او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام، هغه هم ثواب وشو. که دې وایي چې السلام علیکم او وایي وعلیکم السلام ورحمت الله، ډبل ثواب یې وشو. که دې وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي، ډبل ثواب وشو. که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، د 3 چنده زیات ثواب وشو. که پرنجه وکړي انټوشي وکړي نو خو انسان دی خامخا انټوشي کوي که نه؟ دې له خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی، دا خو طبیعي چیز دی. او دې وایي الحمدلله، بیا ثواب وشو. بلې چې واوري یرحمک الله باندې خو ژبه نه ستړې کېږي، هغه هم په الله اجر او ثواب ورکوي. په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه وي، په دې هم خدای اجر او ثواب درکوي. د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل، الله ثواب درکوي. پلار ته په خوشحاله نظر وکتل، الله ثواب درکوي. څومره ثواب! نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکې شي او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکي کې، د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي. حج په 2 لکه روپۍ نن سبا نه کېږي. نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه صاحب دا که څوک زیات ورننوځي، 100 ځله ورغی، 200 ځله کور ته ورغی او دقسې په خوشحاله نظر. بخاري کې حدیث دی، د ترمذي شریف کې حدیث، ترمذي کې حواله مې درکړه او مشکات کې هم شته. ورمایي ورته وی دا خو لا 100 نه چې 1000 کرته الله رحمت دې نه زیات دی، ورته ګورې په خوشحاله نظر الله د هغې نه زیات ثواب درکوي. د خدای څونه رحمتونه دي. ماشوم دې اوچت کا او په سر دې ولا لاس کېښود، اجر درکوي. مشر ته بالغ کېښود، ثواب درکوي. مشر د مټه دې ونیوه
بابا راځه سوزګي ته لخېجوم الله ثواب درکوي د استاز قدر دی وکړه الله ثواب درکوي جومات ته ښې خپرېدن نه کړه ثواب درکوي ګسل اعتبار وویسه ثواب درکوي قرآن شریف دې ښکل که په هغې الله ثواب درکوي یعنې داسې الله پاک او هسې دا جبړه کوه الله الله کوه درود شریف وایه کمپیوټر د ثواب دی چالو دی دومره د خدای رحم یو سکند که ته وایې چې زما د 40 ګنټې په ثواب کې تېرې شي نو الله ګواه دی چې خدای پاک دله دام درکوي او زه دله مثال در کوم وایي د شپې خو به زودې منظمه ثواب به څنګه کېږي حضور پاک مبارک فرمایي چې د شپې د کېږي اودس وکړه او چې اودس دې وکړه نو لا اله الا الله شروع وکړه نو چې خوب درغې که نه او په دې کې وده شوې نو تر پاسېدو پورې ستا دا ټول وختونه په ثواب کې تېر شو او که په دغه شپه کې مړ شوې نو الله به یې د شهیدانو په سب کې پاسوي اوس به سره څه کوې دا اوس خدای پاک مونږ له بانې لټوي که نه لټوي په معمولي غوندې خبره ښه یاره دا هم راته ګرانه ده دا به څنګ کېږي دا خو د شپې ثواب شو خو در ورځې به څنګ کېږي وی ښه نو داسې کوه چې د هر مانځه نه پس آیت الکرسي وایه هر مونځ چې دی وکړه ورپسې آیت الکرسي وایه ښه نو چې کله وده کېږي بیا آیت الکرسي وایه نو ستا ټول ټیم په ثوابونو کې لګیا دي لیکلي کېږي ښه په یو موقع کې فرمایي وی مانځه پسې 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایه څو شروع سل شو کنه منځونه څو دي 15 دي منځونه څو دي 15 نو څو شو 1500 شو 1500 شو نو چې 1500 دا شو او د شپې وده کېږي او سل کرته وایي نو 600 شو کنه نو 600 په لسو کې ووهه د یو نیکۍ ثواب چې دی نو هغه یو په لس دی نو چې 600 دی په لسو کې څو شو 6,000 شو که نه نو حضور پاک فرمایي وي تاسو کې څوک دی چې در ورځې 6,000 ګناهونه کړي د 6,000 ګناهونو ذمهدار خدا شو څوک داسې شته چې 6,000 ګناهونه یې کړي یعنې موقع په موقع الله د ثواب درکوي درته موقع په موقع د ګناه درجېدو غم کوي نو چې اوس مونږ بدقسمته یو پوټې غوندې په کنځلو خوله ستړی کوو په غیبت مونږ ستړي شو په چغلۍ مونږ ستړي شو لیکن دغه معمولي عبادت مونږ نه کوو دا خو زموږ خپله غلطي شو نو جناب وی د دې سړي چې کوم د شعبان په 15مه شپه پاڅېده او رب العالمین ته عبادت وکړه د هغې انسان د هغه یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه بهتر دی او د هغه سړي عبادت څومره مزیدار واله عبادت نورونو د شب قدر شپه عبادت وکړئ الله او د ورځې روژه ونیسئ ویم درته د ورځې روژه ونیسئ او د شپې الله ته عبادت وکړئ حضور پاک مبارک فرمایي وی چې الله په دې شپه باندې 300 رحمتونه او 300 بخښنې نازلوي مغفرتونه خو یو څو کسان نه بخي ګورې لکه یو پټې درته خبره سخته کوم حدیث کې راځي یو څو کسان نه بخي هغه څوک دی چې هغه نه بخي یو مشرک چې الله سره دویم خدای لري ګڼي شرک کوي هغې نه دې الله وساتي دویم څوک دی سودخور چې سودي کاروبار کوي دوه شو دریم څوک دی جادوګر او کوډګر چې په خلکو جادو کوي او کوډه کوي درې شو څلورم چې شراب څکي همیشه اوس یو سړي اوس کله توبه ته ویسته او بیا نس کړم دا خیر چې همیشه شراب څکي بل همیشه زناکار خدای دې مسلمانو ساتي د یو کس نه وشوه توبه ویستله الله به معاف کړي خو چې همیشه او بل پکې څوک دی یاره دې نه خو به انشاءالله زموږ د مسلمانان خلاص دي شکر د شرک مونږ نه کوو مونږ الله یو منو داسې ده که نه ټول وایي چې ایمان هم تازه شي الله وحده لا شریک یې ومنو شکر او سود به هم چې ته بدقسمته چې ته یو کس دوه کوي ګنې الحمدلله مسلمانان د دې نه خلاص دي او د شرابو نه هم شکر دی خلاص شو او د دغه بدعملۍ نه هم شکر دی خلاص شو او کوډو جادوګرو نه هم خلاص شو خو یو کس پکې بل دی څوک دی مشاهد چې کینهګر خدای نه بخي او د ما په خیال کې دا بیماری د کینې والا دا به دې نه به څوک هم خلاص نه توبه وباسئ حسد من شر حاسد اذا حسد کینه ډېره خطرناکه ګناه
او چې مسلمان سره ته بغض او حسد او کینه کې هغه دې څه وکړل هېڅ هم نشي کولی. زه اکثر طالبانو ته دا ټکې وایم زم که یو سړی چا سره کینه او حسد کوي د هغه څه نشي کولی دله دا سزا ډېره ده چې هغه یې خپل وخوړه خپل وخورئ که نه د بل زه تا سره کینه وکړم تا ته نقصان نشم رسولی ځان له مېړه وخوړه دی غټه سزا شو. او کینهګر خطرناک په دې دی چې د ده د الله په کار اعتراض نه لکه مثلا یو سړي له خدای علم ورکړه او زه ورسره حسد او کینه کوم نو دا خو مې په خدای اعتراض وکړي چې خدای پاکه دا علم دی ولې ورکړی. یو سړي له خدای مال ورکړه یو سړي له خدای حسن ورکړه یو سړي له خدای عزت ورکړه او زه ورسره کینه کوم نو دا نعمتونه الله ورکړل نو دا الله په نعمت زمې اعتراض دی چې خدای دا نعمت یې ولې ورکړه الله وایي ته ما نه ښه پوهېږې ته په خدایه کې ما سره ځان شریک یې په علم او پوهه کې ما سره ځان شریک یې دا په خدای اعتراض. نو دا څو څیزونه دي چې له دغې کسانو رب العالمین په دغه شپه باندې دعا نه قبلوي. 300 رحمتونو نه او د 300 بخششونو نه دا سړی پاک دی. نو د دې نورو نه خو شکر دی مونږ خلاص شو او کوشش وکړئ چې د دې کینې او د حسد د بیمارۍ نه الله نه سوال وکړئ دا داسې څښا بیماري ده چې هر سړي ته په ډاله کې راځي چې خدای پاک هم د کینې مسلمان سره د بغض او حسد او د کینې نه محفوظ وساتي. نو دا شپه د شب قدر ښه اوس دې ته شب قدر ولې وایي شو قدر چې مونږ وایو دا قدر شپه. نو قدر دوه معنی دي قدر عظمت او لویې ته وایي د لویې شپه ده هغه لویي خو تاسو ته معلومه شو چې الله تعالی په دې شپه څونه مهربان دی. دویم قدر تقدیر ته وایي رب العالمین په دې شپه باندې د لوح محفوظ نه فرشتو ته حکم وکړي چې د فلانکي سړي د یو کال تقدیر ولیکې او د دنیا فرشتو ته حواله کړي. نو په دې شپه د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څومره تقدیري فیصلې دي د خدای پاک لکه زما متعلق فیصلې دي چې دی به په دې کال کې دونه ډوډۍ خوري دونه به دې اوبه څکي دونه به دې ګرځي بیماري به راځي نه به راځي مرګ به راځي نه به راځي. نو چې د هر انسان متعلق د راتلونکي یو کال څومره فیصلې دي د ډوډۍ او رزق او ژوند د عزت او ذلت او بیمارۍ او ګرځېدل او ناسته ولاړه دا هغه فرشتې راوالي د دې شپه باندې دا لیکل شروع کړي. نو په رمضان کې چې کم لیلة القدر راځي نو په هغه شپه باندې د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا واخلې د فلانکي سړي د راتلونکي کال عملنامه او هغه د دنیا ژوند د هغې دا نقشه ځکه ورته لیلة القدر وایي. د تقدیر د لیکلو د انسان د تقدیر د لیکلو د شروع شپه د دې وجې نه علما لیکي چې سړی په دې شپه د الله نه سوال کوي نو داسې سوال دی وکړي. معزز سامعین د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پخکلی او پر اثر आवाज باندې د اسلامی واقعاتو او مختلف بیانونو اوریدلو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. داسې سوال یا خدایا په دې شپه زما تقدیر لیکل کېږي فرشتې لیکي نو خدای زما په تقدیر کې روغ صحت واچې خدای زما په تقدیر کې ایمان واچې خدای زما په تقدیر کې نیک عمل واچې خدای زما په تقدیر کې سعادت او خوشبختی واچې او سپیرتوب ته وباسې خدای زما په تقدیر کې رزق واچې زما تقدیر کې عزت واچې. الله بدلی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب. قرآن شریف کې الله وایي چې اصل تقدیر ما سره دی او د تقدیر د بدلولو محو او اثبات چې ورته وایي لیکل او یا روانول وایي دا زما اختیار دا کار د کولی شم. نو په دغه شپه به د رب العالمین نه دغه سوال کوي دروازې به یې روژه ونیسي. او ما چې وختنی کوم حدیث ته وایي د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث دی د حضرت ابو هریره نه منقول فرمایي چې ان الله ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا. خدای پاک د لومبي اسمان ته د شو قدر په دا نیم د میاشتې په دا نیمه کې په دا 15 شپه راکوزېږي. نو د خدای کوزېدل د خدای د رحمت راکوزېدل د الله کوزېدل د خدای د شان سره مناسب دی. داسې کوزېدل نه کوي لکه دا مونږ چې څنګه کوز پاس کېږي. د خدای زمونږ په شان داسې وجود نشته لیس کمثله شیء. د دې لومبي اسمان ته راکوز شي
نو څه چل کوي فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. په عربو کې بنو کلب یو قبیله وه، هغې به ګډې چیلې ساتلې. نو رونو د یوې ګډې ویښته به څوک وشماري؟ نه، د یوې ګډې چیلې ویښته وړی څوک نشي شمېرلی. نو وایي د بنو کلب قبیلې چې څومره ګډې چیلې دي، غنم په عربی کې ګډو چیلو دواړو ته وایي، ګډو ته هم وایي چیلو ته هم وایي، او شات هم ورته وایي ګډو چیلو ته. نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو وړی تارونو نه زیات مخلوق پروردګار بخي. هغه مخلوق څوک دي؟ هغه دي چې په دا ورځې د الله روجې ونیسي او د شپې رب العالمین ته زاري وکړي او عبادت وله وکړي. حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي وته. چې موسی علیہ السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه جاړه. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه ورته لاسونه یې وله ښکل کړل، ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امت و، زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم و، خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت د الله پیغمبر چېرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات له. یا زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي. دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کې سجدې لګي او خدای ته جار. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ورمخکې کړ. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې درته جړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې؟ وایي د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته یې وبخه. وایي الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخلي کېږي، نه بخم. ته د سفارش به نه کې د یو ګناه کړی ده چې په هغې خبر دی او زه پې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام هم پې پوه نه کړي چې دا څه ګناه وه، څوک نه خبر. داسې ګناه یې کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې ستا بخشش نشته، عبادت کې کوه که نه کې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال و، خو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلو شو. وی زما درخواست د الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که. څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته. الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم. تا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه خوله. وی نه. نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم؟ الله په ما ګوره دونه بخي نه سزا ورکوي، لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه، پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلکه پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دا نو پټی کا، تا پیغمبر امتی الله ته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نه ورپسې راوباسو. پلان کې دا چل دی، پلان کې دا چل دی، دا ډېره خطرناکه ګناه. وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه، نه د الله رسول نه ښکاره کړم. اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخښنه د خدای کار دی. عبادت خو له نه پرېږدم، خفه کړی مې دی، نور یم خفه کړم. خپل رب مې خفه کړی دی، غصه کړی مې دی، نور یم خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به یې کوم. او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخښنې خاوند نشته چې زه دا پرېږدم او هغه له لاړ شم. نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي دقه جړه به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم.
دا زما کار دی او بخنه د هغه کار. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی وی د هغه سړي هغه خبره خو دې ما له راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه؟ وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی او ته وی دې نه بخمه. وی اقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپل زاریه وکړله، نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کړو، د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا هم روزي را کوي، مونږ لګیا یو او خفه کوو یې بیا هم جامه را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي را کوي. ته خو به وکړې چا سره دا کار؟ نو پروردګار دغه حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې په دغه شپه چا د الله عبادت وکړو او د ورځې ورته روژه ونیوله، نو خدای پاک په دغه شپه باندې دغه خلک د بنو کلب قبیلې د ګړو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق پروردګار بخي. نو زما وروڼو د ورځې روژه ونیسئ پروردګار د الله د رضا لپاره، دومره ګرانه خبره نه ده. او د شپې خوب وکې، خوب منع نه دی ښه، په لومبۍ حصه کې خوب بهتر دی او په آخره شپه کې تهجد پاسئ، نو الله له عبادت وکې، تهجد وکې او د خدای نه سوال وکې. قرآن شریف کې چې الله د خپلې صفت بیان کوي انک لعلی خلق عظیم، نو هسې نه کوي، بهترین خوی خدای پاک ورکړی. کور کې دننه د بیبیانو سره څومره خشته ښکلې خوی مونږ کې د هغې ذره مې سم نشي جوړی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی حضور پاک بزان لکمبل پخپلا گنڈا چیو بشلے. گورا بیبیانی دی دا چا یو بیبی بی یادوی یادری وی چی سلوری ناغا با دا کور کارو کی وی دا قدی مثل روستی دی ظلمون دوائیو او دا تاسو سر پارا کور کی ناستے کار بزکو یو خد خاون تا دوی چی دا لگ دا ماچه سوا دا اور خراتا بلکا سونا بد بگڑی. ہاں دا بتا دا اور بلوں دا سنڈے ما با کٹ کے راتا ناستے شل خبری ورطو کی. او حضور پاک مبارک کنہا بی بیانی دی او قسم دے زارے دے بتے بی بیانی ویر خدمت تپارا او بیام نبی علیہ السلام مبارک عائشہ صدیقہ فرمائی بیزان لبے سادر چوشتیت پخپلا گنڈا او ای پانا بیزان لپخپلا گنڈلا چو بشلی دلا او ای دا کور کار بے من سرکو کان فی محنت اہلی دا کور دا بیبیانو سر بے دا کار پل کور کار روزگار کو او چی کل ببانگوی دشوار سبے وردل نیق بجومات تاوگت بے سمر خاشتخ کلی خوی دی. لوی خلق دا دنیا کافر دا لکنو پتادات دا رب العالمین دا حضور پاک دا خاشتخ کل اخلاق دا وجن مسلمانان دا یو غٹ کافر و یہودی زید ابن دسنہ پیغمبر علیہ السلام نے قرض ورکڑے راغ یو موقع کی دا قرض دا ادائیگی یو سور دے پاتے وی او مخامخ حضور پاک تو درید وی دا ماغا شیراک اچھی ماذا لسا قرض درمان دے پورے دے روز پاکی روز دووی حضور پاک غلش در کوم بس اگا فوراً بدرت شروع کرد وی تاسو خلقم داس کوي د خلقنا مال والو بینور کړ او لګ نورم ورپسې مخکې لاړ وی تاسو د عبدالمطلب خاندانم دقه چل دی د خلقو مالونه خورئ دا څونه سپکې خبرې د خلقو په مخ کې او حضور پاک د صحابه په منځ کې ناست دی صحابه ورته ګوتې پټ لقی چې بار به وځي که نه نیک بخت دا خو ستا په قرض کې دوه څلور ورځې پاتې دي چې نیټم راشي نو خلک دوه درې ورځې مهلت ورکوي ستا لا نیټه نه راغلې او بیا زمونږ مخکې زمونږ د پیغمبر سپکاوي کې صحابو د حضور پاک بد او سپکاوي کې هم دی زغملی شو خو د نبي علیه السلام مخکې به یې غږ نه کو ده چې دا بند رضوي حضرت عمر ورته غوسه شو وی ستا ټیم خو لا شته او پام کو که بله خبره دی وکړه چې اوس د ناصر اخوا په تور وغورځو زمونږ مخکې شرمېږي نه
او زمونږ د پیغمبر بې عزتي کوي او په بې ځایه کې تعالی حیا نه لري. ګوره حضور پاک مبارک خبره د حضرت عمر درسته وه چې ته بې ځایه ولې تعالی خو دا ټیم هم د قرض نه دی پوره بې ځایه ولې زمونږ د خپل پیغمبر سپکاوی کې. لیکن حضور پاک حضرت عمر ته غصه شو وی عمر داسې مه کوه ان لصاحب الحق مقالا د چا چې په چا قرض پوری خبرې کوي قرض والا خامخا خبرې کوي. او یو عمره وی دا تمه مې دننه وه چې دا تا کوم کار وکړ تاله د دې په ځای داسې په کار وه چې ده ته دې نصیحت کړی وي او ما ته دې کړی وي. الله اکبر. ده ته به دا ستا زم محتاج وم ستا نصیحت ته او دې محتاج وم ده ته به دا نصیحت کړی چې وروره خیر دې په نرمۍ وغواړه دا ټیم خو دې شته خیر دې ورځ د صبر وکړه وخت دې شته او په نرمه وغواړه. ده ته به دې داسې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی چې چا نه قرض والی 2-4 ورځې د نیټې نه مخکې وله تیار ساته نو زم ستا نصیحت ته محتاج وم او دې محتاج وم نو غصه دې وکړه ښه دې ونه کړل. ان لصاحب الحق مقالا خامخا حق چې غوښتونکي چې د چا په چا پورې خبرې ورته کوي زه دې بوځه عمره وله د ده چې څومره خوراک کېږي وله ورکه او لږ زیات یې ورته یاد کړي دومره ورپسې زیات هم ورکه ځکه تا ورته څو خبرې وکړې هغه لار د هغه چې څومره غله کېده هغه یې وله ورکړه. نو چې کله هغه زیاتي ورته تله یې ورکو نو هغه زید ابن دسنه وایي زما حق خو پوره شو دا څه راکې وی دا پیغمبر علیه السلام وی چې زیاتي ورکړه ځکه چې ما تا ته 2-3 خبرې وکړې نو په هغې ته خفه شوې. ګوره حضور پاک دا نه وایي چې زه دې خفه کړم نه ته خفه شوې چې عمر درته خبرې وکړې نو د هغې په عوض کې دا لږ غوندې زیاتي وله ورکړه. هغه سړی ورته وی عمره ما پېژنې وی نه وی زه زید ابن دسنه یو د یهودیانو هغه لوی علامه مولا هغه یو مغیب یاره نو وی کم از کم تاله خو نه وه پکار یو عام سړی که زمونږ د پیغمبر مخکې بد ویم نه دي پکار نو ته خو د اهلي کتابو د یهودیانو لوی عالم نو تا داسې ولې کول چې زمونږ د پیغمبر دونه بېعزتي دې وکړله. هغه وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د دې پیغمبر ټول صفتونه چې څومره وکتلي امې پکې ټول موندلي ما سوا د یو څو صفتونو نه دا مې د هغې جانچ پلتال که او امې معلومول چې دا پکې شته که نشته. یو صفت پکې دا دی زمونږ په کتابونو کې چې ده سره د غصې مقرا شي نو دی به غصه نه کوي او صبر به کوي خپل اخلاق به لري. او دویم چې که ته ورسره هر څومره جهالت کوي دی به د هغې په مقابله کې تا سره ښېګړه کوي. دا صفتونه مې پکې نو منتې او دا باقي صفتونه مې پکې منتې وو نو زه نن دې لپاره مې دا غصې کولې چې زه ګورم چې دې غصه کوي که دې صبر کوي نو صبر مې پکې ومونته. او ما ورسره ډېر جهالت او کستغې سپورې مې ووې مې زه ګورم چې دې د جهالت جواب ماله په جګړه راکوي او که په نرمۍ راکوي نو ماله هغه په نرمۍ جواب راکو. ای عمره ما خپلو کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونو ټول ومونتل دا څو کم و دا مې پکې نن پیدا کړل راځه ما سره او زما په اسلام ګواه شه. راغې حضور پاک له لاس ورکړه الله مسلمان کړ. دا د ښو اخلاقو برکت. نن موږ ټول وایو د نبي علیه السلام په شان زموږ خوی کې او دې او د هغه په شان اخلاق لیکن داسې اخلاق شته په موږ زمونږ کور کې څه ژوند دی د ښځو سره د بیبیانو سره څه ژوند دی څومره ظلمونه کوو د ښځو سره په مختلفو طریقو د ظلم یو طریقه نه ډېرې طریقې دي. بچو سره څومره ظلمونه کوو د خویندو سره څومره زیاتې او څومره ظلمونه کوو ورکوي څوک خپل پوره حق خپلو خویندو له د لوڼو سره څومره زیاتې کوو د ښځو سره د بچو سره د ګاونډي سره دا څنګه اخلاق دي؟ یوازې په مونځ خو بخل نه کېږي یوازې په زکات نه خلاصېږي یوازې په حج نه بخل نه کېږي د دې ګاډي پاییم وي که یو پایه خراب وي بیا ګاډي نه دی پایو خپل ځای دی او د انجن خپل ځای دی که انجن کې لږ فرق وي بیا هم ګاډي نه ځي او که انجن هم سمې او پایې هم سمې دا تیل پکې خپل ځای دی که تیل پکې نه بیا نه ځي
او د موبلیل خپل ځای دی که موبلیل پکې نه بیا نه ځي او پیچ چې ولا تاوی څه ورته وایي د هغې خپل ځای دی که یو ډیبره د هغې نه کټ کړله انجن هم روغ دی ټایرونه هم اعلی دي هر څه برابر په پیچ تاولو والا شی خراب دی بیا هم نه ځي چې خپل پرېږدي زور ورکوي که هغې کې فرق دی بیا نه ځي د هر شي خپل ځای دی په ګاډي کې د یوه ډیبری چې پکې کم وي نو ګاډي ته نشي بوتلی دنه به د نیغې لارې په دې کندې ته وغورځېږي بېغمه به دې کړي نو د ګاډي کې د هرې پردې خپل ځای دی ټولې پکار دي چې دا وین والا به ګاډي چلېږي دغه رنګې د مسلمانۍ خپلې پردې دي د مانځه خپل ځای دی که دا نی بیا د مسلمانۍ ګاډي دی بې ځایه دی او دغه رنګې د زکات پکې خپل ځای دی د حج خپل ځای دی د بندګانو د حقوقو خپل ځای دی د ښځې د حق د بچو د حق د رونو د حق د معاملاتو د دې خپل ډیبری دي دا خپل ځای لري په اسلام کې لري یو ډیبری چې په ګاډي کې نه ګاډی نشي چلی دی دغه رنګې د اسلام په دې ډیبرو کې او په دې پرزو کې چې یوه پرزه هم کمه اسلام به دې نیمګړي دا نشي رسولی دا به نه وی چې انجن قیمتي دی چې دا پکې وي ټایر ته پکې حاجت نشته او یا دا به نه وي چې روان خو په ټایرونو دی که ټایرونه یې ټکي نو د انجن او د پیچ پکې څه ضرورت دی او د موبلیل او دغه پکې څه ضرورت دی د تیلو یو د څلوره نو ډیبری چې پکې کمه شوه نو بیا دې هم ګاډي نه ځي دغه رنګې د دین اسلام دا یو ګاډی دی یا ادخلو فی السلم کافه او سر نه نوکه پورې په اسلام کې ور داخل شي او د اسلام چې څومره احکامات دي دا به منئ یو په هغې کې بهترین اخلاق نو ښه خوی به ځان کې پیدا کې وګوره د حضور پاک مبارک خوی ته سړی حیران شي یو صحابي دی کافر و مخکې سمامه ابن اسار د یمامي سردارو روان دی مکې مکرمې ته صحابو له په ګوتو ورغې ګرفتار یې او راوسته او جومات یو ستن پورې وته نبی علیہ السلام مبارک وی دې څنې پورې وتاړئ څوکۍ کوئ چې درنه ونه تښتي ډوډۍ هم ورکوئ اوبه هم ورکوئ او دسماتې له هم پرېږدئ حضور پاک سحر وختي پې راووت ما عندک یا سمامه سمامه زړه کې دې څه سوچ دی وی صاحب درې خبرې مې دي پاړه کې لومبۍ خبره خدا ده ان تقتل ذا دمن که ته ما وجنې نو خپل اختیار به وي د وینې خاوند به مړ کړي وینه ولې بوټې کړې او خو بل راخیږي نو که زه دې مړ کړم وینه به مې توی کړي هسې به مې مړ کړي او یا دا چې زما ډېره لویه وینه ده ګورئ عظیمه وینه مې ده که دې مړ کړم ډېر لوی قوم مې د اسانه خبره نه ده بدل به یې نه دی او که احسان کې تنعم علی شاکر نو زه به دې ډېره لویه شکریه ادا کړم ولې د قوم سردار یم نو چې زما باندې احسان دی او که دا زما په ټول قوم احسان دی نو ټول عمر به زما قوم ستا احسان هېر نه کړي که خوشې کوې مې احسان کې وان كنت تريد المال فسله او که مال غواړې فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې پکاري قوم ته به سوال جواب وکړم درته به یې راولېږي نبي علیه السلام اړو غږ هم ونه کړ د هغې مقصد دا و چې پرېږده چې دی په دې جومات کې تړلي چې د صحابو دا خوی اخلاق وویني سبا بیا پې حضور پاک را تشریف راوړه بیا ورته ما عندک یا سمامه څه دې زړه کې پراته دي وایه وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي په درېیمه ورځ بیا پې نبي علیه السلام راووت ما عندک یا سمامه زړه کې دې څه پراته دي وی حضرت هغه درې خبرې دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر به دې ادا کړم او زما قوم به دې لوی شکریه ادا کړي لوی عزت به وګټې او که وجنې مې ستا خوښه ده ولې زما وینه تویې او که زما وینه دې توی کړه نو د ډېر لوی قوم دشمني به په غاړه والې ګورې وړه خبره نه ده او که فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې خوښئ قوم ته سوال جواب کوم چې راویلېږي حضور پاک صحابو ته اطلقو سمامه زه یې مفتې پرېږدی په مخه دې ښه زه احسان هم در باندې دی راووت د عربو دا قبایلي خلقو دې کې به یاره نه وه او نه په دوی کې به د چا نه غیرت پکې ډېر زیات و راووت لال مخامخ یو باغ و د کجورو هغې ته ورننوت او ویې لامبل
او نیغ واپس راغی حضور پاک ته مخکې کېناست. ثمامه بیا راغلی یا حسین راغلی ام لمبل وی قسم دی دا اوس نه لږ ساعت مخکې ستا نه مبغوث ترین انسان ما ته بل نه ښکارېده، ته مې ډېر زیات بدي شوې او نن ستا مخ ما ته د ټولو مخونو نه اعلی او بهترین او محبوب ښکاري. ډېر زیات مې ستا مخ خوښ دی مبارک. او د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا د ملګرو نه مبغوث ترین ملګري چې مې بدي شو، ستا د ملګرو نه زیات مې بل څوک نه شو بدي. او اوس وی ستا ملګري ما ته د ډېرو محبوب او غوره او ښایستو خلکو نه نور څوک ستا د ملګرو نه بل څوک نه ښکاري. او لږ ساعت مخکې چې زما بدي شو په ټوله دنیا کې، نو ستا کلی مې بدي شو، دا راته ډېر مبغوظ و. او اوس ستا کلی ما ته د ټولو کلو نه محبوب ښکاري، ډېر خوښ راته ښکاري. ومې لیدل هر څه په دې سترګو ستا او ستا د ملګرو د خوی خاصلت اخلاق مې ولیدل، دا خو د دروغجنو خلقو اخلاق نه دی. لاس راکوه حضور پاک له الله سور کا الله مسلمان کا دعوت یې نه دی ورکړی، د حضور پاک د اخلاقو د وجې نه مسلمان شو. وی صاحب ما د عمرې اراده کړې وه ستا ملګرو رونیوم، هغه عمره وکړم وی لاړ شو لار مکې مکرمې ته. هلته اطلاع رسېدلې وه چې ثمامه مسلمان شوی دی. د مکې خلکو پیغور ورکړه ثمامه لاړې صحابي شوې، چې کوم سړی به مسلمان شو صحابي به ورته لاړې صحابي شوې بې دینه. صحابي معنا خپل دین پرېښودونکې بل دین ته تللی، بې دینه شوې. او ورته څه وایي؟ وایي نه ما سب زه بې دینه شوی نه یم، ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضور پاک په لاس کې مې لاس ورکړی دی، مسلمان شوی یم. او ګورې ما له پیغور مه راکوې، مکې ته ورده د علاقې نه غله راتله غنم به راتلل، ځکه مکه خو د وادن غیر ذي زرعه هغه داسې دشت علاقه وه او غرونه چې هغې کې خپله غله نه کېده، نو ده ته محتاج و. وی قسم دی پیغورونه مه راکوې، اوس به یو دانه غله تاسو له نه راځي د یمامې نه، اله به راځي چې رسول الله مبارک وی چې ورلېږې. په ځان به اوس پوه شوې څنګه انقلاب پکې راغی، د اخلاقو نه مسلمان هم شو او څونه تابعدار شو. نه خو حضور پاک دې مدرسه کې داخل که چې ورېږه سبق ووایي، او نه سکول کالج کې داخل که د هغې اخلاقو دونه اثر پوه شو. بهترین اخلاق دا په انسان اثر کوي، په بچو اثر کوي، په کشرانو اثر کوي. او خراب خوی او خراب اخلاق دام په بچو په ګاونډیانو په خلکو اثر کوي. چې ستا خوی ښي په کور کې چې بیا چې زما دا بچي د صالحان او نیکان وي شي، نو ته په کور کې ښه خوی او ښه اخلاق د بچو مخکې وچلوه، دوی په خپله به ټیک کېږي. د دې بچي مثال د کولال د خټې دی، د کولال د خټې نه که منګې جوړی منګې هم ترې جوړېږي، او که کوزه ته جوړی کوزه هم ترې جوړېږي، او که کاسه ته جوړی کاسه هم ترې جوړېږي، او که تنور ته جوړی تنور هم ترې جوړېږي. خواري به ورسره هغه جوړونکي کوي، که کوم شی جوړېږي. نو د بچو مثال د دغې کولالۍ خټې دی، د ده مخکې ته د ښه خوي مظاهره وکړه، هغه عکس پې پرېوځي، هېڅ نصیحت ته حاجت نشته، دې به هغه لار په خپله وایي. او که ته ورته ټي وی ذات کې او بربند فلم ګورې او تم ناست او ښه درې ناستی، نو ستا څه خیال دی چې بچي به د جومات کې ناستې؟ وایه که بچي به د جومات کې ناست ابا تا سره کښېني، بابا مې ناسته بېبې مې ناسته، تا مخکې به ناست، بیا به ته جومات کې ناست هغې به ټک ورکوي، یاره ستا د زړه ختمه شوې د هغې نه، اچالې دا نه زده کړ. او که ته د هغې په مخ کې ګناه کوې، هغې ستا نه سوال نه پیدا کېږي، ته به ګناه کوې د بچو مخ کې، نو بچي به د مدرسې ته ځي څه، بچي به د قرآن راخلي څه، د ګناه سر به ستا نه مخکې په هغوی باندې کېږي، اخیري انجام به ستا هم خرابوي او د هغه به هم خراب. لږه حیا خو پکار ده خدای بندګان، دا موږ په کوم طرف روان یو؟ مخکې به لږ غوندې پلار د بچو نه حیا کوله او بچو به د پلار نه حیا کوله. قسم دې داسې مې لیدي دي چې بچو نسوار د پلار مخکې نه دی اچولی، دا دور مې لیدي دي، داسې خلک مې لیدي دي. اخوا به شو نو نسوار به یې واچول، پخوا د نسوارو دا رواج زمونږ په دې علاقه کې زیات و، د پلار مخکې به یې نسوار نه اچول. ډېر داسې مې لیدي چې پلار مخکې سګرټ نه څښلی، اوس یو ځای فلمونه ګوري. دروغ وایم که رښتیا وایم؟
یو ځای ګوري، یو ځای ناست دی، یو ځای ګناه کوي. دا څنګه اخلاق خو موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو، د هغه په نقش قدم خدای روان کړو، د هغه په طریقه روان یو. دا څنګه طریقه ده؟ دا څنګه امتي؟ دا څنګه اخلاق دي؟ دا خوی دی چې جومات نه فقیر پټوه، دا اخلاقو کې راځي که نه؟ جومات ته جانماز پټوه، د جومات نه مصله پټوه، د جومات نه دری. دا موږ د جوماتونو دا ژرندې ولې واري؟ دا ولې څه چل دی؟ دا زموږ جومات په هندوستان کې دی څه؟ هندوان راځي غلا ته کوي. دا جومات هم په چین کې د چینیان راځي څه؟ دا جومات هم په روس کې د روسیانو نه پټو څه؟ نه، څوک راځي؟ مسلمان راځي. دا خدای کور ته مې جرنده والې ده چې انسان په خدای ډاډه دی، ده کې دونه حیا نشته چې دی په خدای ډاډه دی چې خدای ستا د دې کور نه م دا غلا کوم. نو چې یو سړی په خدای ډاډه دی نو زما به سګېلی او ستا به دې سګېلی. د خدای کور ته جرنده وال دا خو ډېر لوی افسوس دی. په دې تاسو سوچ کړی دی؟ دا څومره لویه خبره ده. ولې دا خدای کور ته جرنده؟ خدای خو زمونږ ډېر لوی محسن دی. مونږ له خدای څه نه راکړي؟ رانیولی م شي، مونږ یو ساعت کې م ذلیل کولی م شي، عزت هم راکولی شي. د دې خدای خو مونږ له ډېر لوی قدر پکار. زمونږ دا شکل، زمونږ دا مال دولت عزت خو د دې الله له طرف نه دی. زمونږ ژوند مرګ عذاب خوشحالي خو د هغه په لاس کې ده. نو مونږ دغه خدای خفه کوو، مونږ به څنګه خوشحاله کړي؟ جومات ته جرنده وه، ولې جي څوک به فقیر پټ کړي، جي جرنده کا ور دری به پټه کړي، جي ور جرنده کا جانماز به پټ کړي. دا ځای زما دی که دا خدای دی؟ دا خدای کور دی. دا خدای نه غلا کې شرمېږي نه، حیا څوک تېر نه دی کړی چې په چا ورلمه؟ یو ټوپک ما پسې رالی، یا تا پسې رالم، یا بل لور پسې رالم، او به یو خدای پسې ټوپک رالی. دا خدای په کور ور دی. او بیا مې داسې مې اورېدلي دي، داسې مې اورېدلي دي چې قرآن شریفونه یې پړی کړي دي او په هغې ختلي دي او پکې یې کوز کړی دي. دی به م وایي ما ته دوا وکړه چې ما خدای وبخي، ما ته دوا وکړه. دی هم د اختر په ورځ نوې جامې واچوي، عیدګاه ته به نور مونځ خو به نه کوي، عیدګاه ته به لاړ شي، هلته به دی ناست دی چې ما خدای وبخي. او دیم چې مړ شي نو زه به جنازه کوم، او ته به هم جنازه کوې. دوا وکړې جي، او دا مسلمان دی او دا خو ډېر ښه سړی و چې خدای پاک خدای دې ذلیل او رسوا کړي. خدای د کور نه دې په قرآن شریف د پاسه قدمې کړي، بالک پټوه او د خدای د کور نه موټر وباسه، او د خدای کور له به راشي غریب په سیکل باندې د جمعې مانځه ته سیکل پټ کړي. دا زمونږ اخلاق دي. یو کافر وي مسلمان شوی چې ته چې جومات ته تلل، ملګري په سپلۍ اوچتې کړې، یو دوی څه کوې؟ وي دا سپلۍ کم راواله، او زه به یې والم. وایي کم خوا په سپلۍ ولې اوچتوو؟ وایي دا مخکې ږدو که نه؟ وایي عبادت خانې ته سپلۍ مخکې وړو، ولې دلته نه ږدو؟ وایي دا خلک پټوي. وایي څوک یې پټوي؟ دا زمونږ مسلمانان. نه هغه دین مې نه دی پکار چې عبادت ته ځم او د دې باندې سپلۍ پټېږي، واپس منډه یې کړې. دا مې نه دی پکار. د صحابو خوی ته به کافرو کتل، مسلمانېدل به. او نن د مسلمان خوی ته مسلمان ګوره په بل طرف کې تښتي. د مودې ته خوی رسېدلی دی. د خدای یره نشته. رور د رور دشمن، کوشش کوم چې د سره بد وکړم، بس کوشش کوم چې د ګاونډي سره بد وکړم، کوشش کوم چې د پلار سره بد وکړم، کوشش کوم چې د رور سره بد وکړم، کوشش کوم چې د ملا سره بد وکړم. دین راته ښایي، ما ته خو دین ښایي که نه؟ نیغه لار راته ښایي، ښه اخلاق راته ښایي. کوشش کوم چې څونه مې بد کېږي چې دیم زه ګیر کړم، دیم زه رسوا کړم، دیم زه ذلیله کړم. دا زموږ اخلاق دي. دلته دې وس رسي، طاقت دې رسي چې څه کوې کوه، ورځې به که نه به ورځې. او دلته به دې داسې رونیسي. قرآن شریف کې الله فرمایي چې وی کله رونیسم ظالم له مهلت ورکوم، مهلت ورکوم، ورکوم ورکوم ورکوم. وایي چې کله یې رونیسم بیا د چا پلار باندې نشي خلاصولی. خدای نه ویارېږي. د خپل پیغمبر خشته او بهترین اخلاق ځان کې پیدا کړي، او الله دې په مونږ کې پیدا کړي. ماشومانو سره ساجیبه خوی د حضور پاک واړو سره کبر یې نه دی کړی. حضرت انس فرمایي یو ځل یې زه څه کار پسې لېږلم چې دا کار وکړه. وایي ما ورته خاندل، ډېره کوټې ماشومو، 10 کاله مې وي د حضور پاک خدمت کړی دی. په دې 10 کالو کې ما ته اف نه دی ویلې، اف. قدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، 10 کاله، فما قال لي اف، چاته اف نه دی ویلې. او که یو کار به مناسبو او ما به نو کړی، د دنیا دا کارونه دی نه دی ویلي چې هلا فعلته هذا، دا کار دی ولې نه دی.
او که یو کار به داسې غیر مناسب و د دنیا د دین نه او به ما پرېښی و دی نه دي ویلي چې لیما دا دې ولې نه دی کړی داسې خشتخ وي وی جناب ما ته وی دې کار پسې لاړ شه وی ما ورسره خوشطبي کوله چې نه ځم نو نه یې راته غصه وکړه او نه یې راته بد ردوي وی په خپله کار پسې روان شو خو زه راغلم کار پسې روان شومه دې ته مې نه وکړه داسې چې ګپ لګوم او زه روان شوم وی د شا نه در پسې راپسې را روانو وی ما ته وی اونیس ای انس ګوټیا چېرته ځې وی مې چې صاحب هغه کار کوم تا چې ما ته وی چې زه نه ځم زه خو خپله ورپسې را روان شوم وی نه د الله رسوله ورپسې ځم دا دی دې ته خوی وایي خشته مزیده په یو موقع کې یو صحابي نبی علیہ السلام او فرمایل وی که د چا په مس بدل پوری راشئ مانه واخلئ زه الله له تلل غواړم او په داسې سینه تلل غواړم چې په ما د چا انتقام و بدل نه پورې یو صحابي را پاسېد وی صاحب زما در باندې یو بدل پورې دی وایه چې درکم وی ما نه د یو ځل سا پیړه ایستې ده په دې املا دې رانه ډب ایستې دی لکه ما د سره ټوقې به کړي وی که ترې ټوقې کړي دي او کار څه دې کړي دي خو دا بدل مې در باندې پورې دی وی راشه مانه یې دلته واله خو به کې څوک داسې یو مشه لکه ما خو ټوقې در سره کول په ټوقې کې به تا ما سره څه کړي ما هم کړي دي ما نه بدل اخلي او صحابه په مخ کې صحابه هغه صحابي ته وایي چې دا خدای بنده ته منافق یې که مسلمان خو ستا پیغمبر نه دی دا به مونږ عزت کوو ادب به کوو احترام به کوو ته دې بدل اخلي وایي دا خو د پیغمبر قانون دی په خپله یې فرمایل چې راشه ما نه بدل واخلي او حضور پاک په هغې کې مسکې دی هله شا به راشه ما نه بدل والا صحابي را پاسې صحابه هم پریشانه دي او ته څه وایي وی صاحب تا چې زما د ملا نه ډب ایسته وایي زما ملا بربنډه وه او ستا ملا باندې خو څادر پروت دی حضور پاک ورته زر څادر د ملا نه کوز کړه راشه ووهه هغه ورمنډه کړې په ژړا شو او د حضور پاک هغه مهر نبوت یې ښکلول شروع کړل ای ښکلاو 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 اردت هذا یا رسول الله زما دا مقصد و چې یو بانه جوړه شي او زه ستاسو د ملا مبارک او دا مهر نبوت ښکل کړم چې دا کله وفات کېږي یو دوه درې ورځې مخکې روت جومات ته او په منبر کېناسته او په دومره تکلیف باندې روت بخاري شریف کې راځي چې دوو صحابو نیولې او قدم مبارک یې نه شو اخیستی نو دا خپې ورپسې په ځمکه راښکلې کېدې او دې ګوتې یې په ځمکه کرښه راښکلې وه دا مره تکلیف او سر مبارک یې تړلی و په څادر سر یې خوږېده او په منبر یې کېنه او څه فرمایي لاول لومبې وصیت کوي الصلات لمونځ ګورې خیال ساتئ لمونځ به ډېر خیال ساتئ لمونځ ډېر انتهایي اهم شی دی نمبر 1 دویم څه وایي وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو نوکرانو امسایو مزدورانو بے کسو غریبانانو به ډېر زیات خیال ساتي نو ګوره وفات وخت کې ورسره دا فکر دی دې سره اخلاق ښه کېږي که نه چې یو سړی د غلام سره ښه خوی ساتي او د نوکر سره ښه خوی ساتي نو هغه به هم قدر کوي هغه هم عزت او احترام به کوي د غلام نوکر وینځې او دارنګې د همسایو ښه سلوک به کوې قسم دې حدیث پاک کې راځي وی چې کم نوکر دله ډوډۍ پخه کړه وی ځان سره ډوډۍ ته کېنوه او که نه هغه د سره نه کینې شرمېږي او یا ته نه کېنې نو د هغې خوراک نه لږ وله ورکه وی تو او لوګې خو په هغه تېر شوی دی د غلام متعلق وی او وی چې ته څه اغوندې نو غلام له دې هغه جامه ورکه دا څومره ښایسته او ښکلې خوی دی الصلات د مونځ خیال ساتئ پنبه اعلان د مانځه دی دویم وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو نوکرانو همسایو چې د لاس لاندې دي دا معنا هغه زمانه کې وینځې غلامان د به معنا وکم د لاس لاندې چې ستا کوم خلک دی د هغې لحاظ او خیال ساتئ او یو بله موقع کې فرمایي النساء د ښځو خیال ساتئ فإن كن عوان فی ایدیکم دا ستا په لاس کې قیدیانې دي که ته ورته وایې چې پلار که راځه نو ځي به او که ته ورته وایې چې مه ځه نه به ځي نو دا ښځو به خیال ساتئ ظلم به پرې نه کوئ
داسې خشته ښکلې ښوي صحابو سره به خوشطبي کوله ناست به ورسره کبر پکې ډونه وی که د بار نه به څوک رالل نو نبي علیه السلام به یې روپېژندنه چې حضور پاک پکې کمی و دی وی داسې به یو د صحابو سره ناست خوشطبي به یې کوله حضرت انس ته وی یا ذل اذنین ای د دوه غوږو خاونده دوه غوږه خو دار چی یو بیبي والا راله وی صاحب ما ته دوا وکړه چې ما خدای پاک جنت ته بولي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي په ژړا شو هسې مونځونه کوم او هسې خواری کوم وی نه حضور پاک ورسره خوشطبي وی ګوره بوډی به جنت ته نه ځي تا به خدای پېغله کي ځوانه به دي نو جنت ته به بیا ځي ښځه خوشحاله وي یو سړی راغی وی صاحب ما له یو اوښ راکړه سفر له پیدم هغه صحابي ته وی دله د اوښ یو بچی ورکړه وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم زه خو اوښ غواړم غټ چې سفر پې وکړم ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسه دا خوشطبي به یې کوله یو بل صحابي د بانډې نه به راته حضرت ظاهر رضی الله عنه هغه به پیغمبر علیه السلام له د بانډې نه سبزي ترکاري راوړله نو پیغمبر علیه السلام به ورته وی دا زما بانډه ده بانډه خندل به یې ورسره او هغه ډېر زیات خوشطبع او د شکل نه تور و نو یو ځل هغه په بازار کې څه سودا خرڅوله نبي علیه السلام غلی غلی شانه ورغی او د شانه یې وله سترګې پټې کړې لاس یې وله په سترګو کېښه لکه دا ملګرو سره کوي که نه کوي په سترګو یې د شانه ورته لاس کېښه داسې ګور دا خشته خوشطبیعتي دی من هو څوک دی من هو څوک دی او نبی علیه السلام خاندي او سترګې وله په لاس کلکې نیولې دي چې دی پوه شو چې دا خو حضور پاک مبارک دی نو زر یې لاس شا نه تاو کړل او د پیغمبر علیه السلام د ملا نه شا نه ته لاسونه را تاو کړل او دا خپله شی وه پورې مږله حضور پاک پرېښود نو په سر یې وله لاس کېښود وی دا مریې خرڅوم څوک به یې رانه والي هغه خو مریې نو هغه اصیل انسان و چې ټوکې ورسره کولې دا مریې خرڅوم څوک به یې رانه والي او ورته څه وایي وی صاحب ګورې کوټه به وخېږم په چا که دې خرڅ کړل کوټه به وخېږم درته به مې واپس کي حضور پاک ورته څه وایي وی لکن عند الله لست بکاسد وی که خلک درته کوټه وایي خو د خدای په نس کرئ داسې ښکلې خوی د ګاونډي متعلق چې ښه خوی چلوه ظلم مه کوه جګړه مه کوه خیال ساته که ګاونډي دې په سفر وي د هغه د بیبي خیال ساته او د هغه د بچو خیال ساته او که کور ته دې ښه میوه راوړه ښه خوراک راوړه نو ګاونډي له حصه ورکړه که نه شي ورکولی نو بچو ته دې ووایه چې پټې وخوري الله اکبر چې دا ګاونډي بچي خفه نه شي موږ نه اسخا کیلې راوړو نو پوستکي بار غورځوو چې هغوی ورته خفه شي د مشر قدر کوه دا اخلاق دی د کشر په سر لاس راکاږه کنځل چاته مه کوه د بل مور مه کنځه دا څونه ښکلي ښې وی بې د خدای په نز خراب سړی هغه دی چې خپله مور کنځي الله رسوله وی خپله مور به څوک څنګه وکنځي وی ته چې د بل مور کنځې نه ستا مور کنځي که نه کنځي دا خپله مور ته به خپله وکنځل که تا د بل مور ته کنځل نه وی کړی نو هغه به ستا مور ته کنځل نه وی کړی دا څومره ښکلې ښوې کنځل مه کوه ښځو ته مه ګوره په لاره چې ځي سترګې اوچتې ښکته که او ښځو ته م وایي چې بربنډې به بار نه ګرځئ په بورقو پړونو کې پټې ګرځئ خپل حیا محفوظ او ساتئ نوکر ته وایي د خپل مالک خیال ساته قدر عزت کوه مالک ته وایي د نوکر خیال ساته دا څومره ښکلې ښوې کور ته چې د سامان راوړه زوی له مخکې مه ورکوه لور له ورکه ګوره په لور زیات رحم دی ګورې چې په دې تاسو پوه کړم د هغې وجه څه ده ځکه لور د پردي کور شی دی تا کره 10 کاله 15 کاله 20 کاله تېر کړل د بل کور نه به ځي خدای خبر بیا د کره راپرېږدي که نه راپرېږدي او خدای خبر دلته خو د نیازبینتوب ژوند دی چې هلته بیا څه ژوند دی داسې که نه هلته بیا څه ژوند دی نو وی دا اول لور له ورکه ولې د لږ ورځو مېلمانه دا کره ناسته ده زوی خو د مستقل دی دا خو د غټ وارث دی نو لور دې کې د ماشعه به خوشحاله شي او ګورې دې باندې تاسو تجربه وکړئ چې زوی له دې ورکه غونډې خوري او چې لور له دې ورکه نو هغه رور له کېدي ورېږه لالاله مې کېدم چې هغه را شي دا څومره ښکلي اخلاق او خوی لورونه بیا جمدی ښخول هېڅ حق بیا نه ورکو حضور پاک وله باقاعده حقوق مقرر کړل چې په میراث کې دی څه ده مهر کې دی څه ده او د خاوند په مال کې دی څه ده
دا خشته ښکلي خویونه او اخلاق مونږ ته د دواړو جهانو سردار ښودلي. یو صحابي د قرآن شریف کې د یو صحابي نوم راغلی د حضرت زید. پیغمبر علیه السلام مبارک دی چې و نو دی د مور پلار نه چا تختولو. حکیم ابن حزام دی واغېسته او ترور یې و خدیجه بیبي هغه ته وبخه او خدیجې بیبي دی پیغمبر علیه السلام ته وبخه. نو دی زید پسې به خپل مور جالل چې باران به شو، یاره چې زما بچی به دې وخت کې باران ته یو که کم ځای بل